خبر شریف د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوچني ګامونه پورته کړي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې مهمو خبرونو ته. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ګروپونو د له منځه وړلو لپاره کوچني ګامونه پورته کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په 9 عمومي اسمبله کې د جمعې په ورځ وینا وکړه او د تر ډیره د کشمیر په لانجه په غزه کې روانه جګړه او په افغانستان کې ترهګرو ډلو پر موجودیت تمرکز وکړ. هغه وویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیر هغه ډلې ګواښ پېښوي چې د ده په خبره په افغانستان کې ډیره دی. شریف وویل موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تېره بیا هغه چې د ګامونو د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولې غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. په دې کې د داعش یا اسلام آباد ډلې، خراسان څانګه، القاعده او ورسره وتړلې ډلې، TTP، تحریک طالبان پاکستان، فتنه الخوارج، مجید برګیډ، بلوچ لیبریشن آرمي او نورې ترهګرې ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوي دي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن شم شوي ویډیو تر بیخي چارې ښه وخت.